دا ورو سوال کړی دی وي زه د عربو په یو ملک کې مسافر یم او هلته یو کس جومات له قالین اغوستی دی سور رنګ کې نو بعضو پې په هغه جومات کې انکار کړی دی چې سور رنګ قالین د جومات دپاره مه راوړه یعنې دی جایز او هغه وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کړې وه چې جومات کې داسې قسمه رنګونه مه استعمالوئ داسې وي زه سوچ کې شوم چې دوی کې به چا خبره صحیح نو معلومات کوي چې دا خبره د کم یو صحیح دی چې قالین راوړی دی که نه د کمې چې منع کوي ګوره د عمر بن خطاب رضی الله عنه دا اثر دا اختلاف اول خو دا دی چې دا اختلاف کله د جومات والا منځ کې راغلی پوه شي چې دا ښه پوه خلک دي نه زموږ په منځ کې دی راشي موږ وایو چې مولوي صاحب ډزه ډوزه بس یو منټ کې مونځ وکړي چې تختوز و شین قالین دی او که سور دی او که سپین دی د سره دي نه خو چې زو جومات نه چې کله په مقتدیانو علمي مسلو کې چیړ شروع کړو پوه شي چې دې مقتدیانو سره علم دی ځکه خو بحث کوي یو ورسره بیا علمه بحث کوي لکه اوس دوه کسان زموږ په دې جومات کې دواړو سره علم نشته دوی به یو بل سره بحث په څه کې کوي بالکل به موضوع نه بحث به په څه کې کوي دنیایي موضوع کې به بحث کوي دې اوس پرې راغلی صحیح دیني موضوع کې دوی بحث نشي کولی او نه وله کول پکار دي علم ورسره نشته او چې علم نه نو بیا غلی کښېنه خو دا ښه صفت نه دی چې یو سړی دا وایي چې موږ دومره دینداره خلک یو چې موږ په دین نه یو پوه نو ځکه بحث پکې هم نه کوو دا اوس د خپل صفت کې که نه خپله کمزورتیا بیانوي کمزورتیا بیانوي دا قول د عمر بن خطاب رضی الله عنه دا اثر د امام بخاري معلقا راوړی په خپل کتاب کې په صحیح بخاري کې او نور هم داسې اثار دې ته نږدې شي هغه دا چې کله د عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې مسجد نبوي توسعې ته ضرورت راغی مسجد نبوي وړوکی ګڼه شوه خلک ډېرېدو هغې ته ضرورت راغی نو او د هغې نوي کولو ته نو عمر بن خطاب یوه خبره کړې وه امر یې وکړو د جومات جوړو غټوي اکن الناس من المطر امر یې وکړو په دې چې له پاسه پې اوچت واچوي چې دا خلک د باران نه په امن شي او دی وی چې و ایاک ان تحمر او تصفر وی د سور او د زیړ رنګ نه به ځان ساتي اچھا چې جوړه هغه ته وي فتفتن الناس دا خلک په فتنه کې پرېوځي نو دا رنګونه به پکې نه استعمالي دلته دې کوم ملګرو چې په دې کس باندې اعتراض کړی چې سور رنګ قالین به نه استعمالي هغوی دا خبره اورېدلې او دا خبره صحیح ده شتي دا خبره شتي نو بیا هغه ټکی راغی که نه زه چې بار بار وایم علماو ته به رجوع کوي تاسو په خپله به سور قالین نه شي اوس دې وروڼو ته دغه د عمر بن خطاب اثر صحیح معلوم دی د شتي او هغه دا خبره کړې ده مقصد د عمر بن خطاب د خبرې څه دی د هغې باندې چې پوه شوې نو ته په مسله پوه شوې د عمر بن خطاب رضی الله عنه مقصد دا دی چې جومات کې داسې نقشې او ډول او سنګار مه کوئ چې د خلکو منځونه پې ګډوډ شي نو چې اوس یو ځای کې د سور رنګ ورکړی بل کې زیړ دی ورکړی دا قسمه قسم رنګونه دي استعمال کړي دا د خلکو د منځه توجه خرابوي امام مناوي رحمه الله وایي فزخرفة المساجد جوماتونه ښایسته کول او قرآنونو له غلافونه جوړول په قسمه قسم طریقو سره وایي دا نه ده پکار ځکه چې وایي د دې سره زړه مصروفه کېږي او خشوع پکې نه راځي نن سبا چې د قرآن کوم چاپونه راوتي دي که هغه دوري د حیران بشي دنه دومره ډیزاینونه پکې جوړ کړي که نه چې ستا توجه د قرآن د تلاوت په دوران کې هم دغه پاڼه کې او د ډیزاین کې چې دا کوم ترتیب دی جومات کې به ته ولاړې یو دیوال ته به ګورې بل دیوال ته به ګورې د نقشو ته به ګورې د ډیو ته به ګورې د سیسټم ته به ګورې او له بعضو ملکونو کې جوماتونه شته خلک یې سیل له ځي خلک دغه جوماتونو سیل له ځي تصویران پکې وباسي دنه پکې ویډیوګانې کوي سیلفیانې جوماتونه خو الله دې لپاره نه راکړي جوماتونه خو د عباداتو لپاره ځکه منع راغلی د جومات د ډېر ډولي کولو نه په دې طریقې سره چې د خلکو زړونه پکې مصروفه شي د دې نه منع راغلی نو که چېرته خلاصه دا شوه که چېرته دا سور رنګ په دې کې دومره ګلکاریانې شوي چې د سړي زړه د منځه نه مصروفه کوي نو بیا نه ده پکار او که چېرته ساده ترتیب باندې او د انسان توجه نه خراب کوي نو بیا پکې څه حرج هغه نشته اوس پوه شوي د عمر بن خطاب په خبره
د عمر بن خطاب د سور او د زیړ رنګ سره کار نشته. د هغه د خبرې مقصد څه دی؟ دی جواب دی. د هغه مقصد دا دی چې ډېرې نقشې او ډیزاینونه پکې مه کوئ. دا مقصد دی. عمر بن خطاب سور رنګ پورې نه دی نښتی. نو دا کم وروڼه چې هغه جومات کې وایي چې سور رنګ مه استعمالوه، هغوی د عمر بن خطاب په مقصد نه دي پوه شوي. او که هغوی د عمر بن خطاب په مقصد پوه شوي وی نو هغوی به دا خبره بیا داسې نه کولی. معنی دا چې ډول دې پکې نه کېږي، ډیزاینونه دا آیتونه په دیوالونو باندې لیکل او دا جوماتونه دا چې څومره په جوماتونو کې ډېر شي دومره د سړي زړه په مانځه کې بیا دغه طرفونو ته ځي. که نه هسې نه ده. او څومره چې جومات ساده وي سړي ته پکې لمونځ ډېر خوند او مزه ورکوي، ځکه چې خشوع پکې. ځکه بعضو علماو نه ما اورېدلي دي هسې هغوی خپل یو دغه ذکر کړی دی، وایي ښه دا دی چې سړی جومات کې داسې رنګ کې قالین واچوي لکه خړ رنګ کې. ولې خړ رنګ ساده وي، نو که دا سور رنګ ساده وي ځمکې په شی دي. اوس ته سوچ وکړئ چې جومات کې قالین پروت ټول چې خړ رنګ کې پروت وي، سړي توجه د سره دې ته ځینې چې جومات کې قالین دی او پای کې ډیزاینونه دي او هغې ته ګوري نه. نو ځکه غوره دا دی چې د نقشو مقشو نه ځان سړی لرې وساتي. والله اعلم.